سلامونه علیکم هله او کوم دلته تاسو ټول ته جوړه ده جامع تمسي لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د دې خبرې ذکر ما هم مخکې کړو او اوس بیا هم راځم د دې خبرې یادونه کوم او چې زر د دې خبرې یادونه هم وشي نو کومه به نو هغه د افغان کلمه دلته بيخي زیاته کوم علمي دا او هغه خلکو ته د دې خبرې یادونه کوم د دې خبرې یادونه کوم چې دا افغان کلمه د افغانستان مراد ده افغانستان د جغرافیه نه مراد چې هر هغه څوک په دې خاوره په دغه جغرافیه باندې ووسی او د افغانستان ملي ارزښتونو ته مشرانو ته احترام ولري او د دې خاورې تابعیت ولري هغه افغان دی دا تعریف او دای معنا او دا ټول په دغه باندې چرخیږي هر هغه څوک چې د افغانستان ملي ارزښتونو ته مشرانو ته او د دغه جغرافیه او حدود ته احترام ولري او تابعیت ولري هغه افغان دی که په هر جبه ګویاوي دی افغان دی چې مور وي په دې خاوره زګولې که په هر جبه ګویاوي دا افغان دی د جاپان نه د امریکا نه هم خلک که چېرته دلته د ژوند کولو دپاره دا ځای غوره کړي او مقصد د افغانستان حکومت هغوی ته تابعیت ورکړي هغه هم افغان دی سمپل یعنې دومره اسانه دا چې د محکوم افغانستان یعنې د پښتونخوا کې چې پښتانه هم ځان ته افغانان وي هغه خبره دا نه ده چې ولا دا صرف او صرف پښتون ته افغان ویل کېږي نه په دې خاطر باندې چې هغه خاوره هم د افغانستان جغرافیه ده او لنډ تاریخ چې دا 15 کاله کېږي چې پاکستان جوړ شوی دی او ظالمانه کرښه په ډیورین لاین تېره کړې ده او زموږ د کمزورۍ په وجه باندې په موږ دا منل شوي خو هلته هېڅ اسناد نه لري او هر وخت چې ودرېږو په خپلو خپلو د دې غوښتونکي یو دا مو دعوه ده او دا دعوه داسې نه ده چې دې باندې 15 کاله تېر شوي صرف 15 کاله تېر شوي دي او دا هېچا نه پټه نه ده چې دا زموږ ده نو هلته چې کوم وروڼه هلته چې هغه افغانان هغه پښتانه وروڼه چې ځان ته افغان وایي دا په دې معنا نه چې دغه افغانستان صرف د پښتنو دی نه دا د هر یو تاجک افغان دی دا د هر یو ازبک افغان دی دا د هر یو هزاره افغان دی او دا د هر هغه شخص چې د افغانستان ملي ګټو ملي ارزښتونو ته ګټو ته او ملي مشرانو ته احترام ولري او د دې خاورې تابعیت ولري هغه افغان دی دا هغه خبره ده هسې مو شور جوړ کړی هسې مو دغه جوړ کړی دی او زواګ او داسې او هغه شانتې او داسې دا همدغه حساب دی چې پاکستان د دې کلمې سره سخت زور لري او هلته په محکوم افغانستان کې په هغه افغانانو باندې دغه کلمه بندول غواړي چې لر او بر یو افغان ځکه چې دې کې دغه خبره پرته ده چې دا معنا ده چې دا ټول افغانستان کله چې دا خبره کېږي دا یو شفر دی دا یوه خبره ده چې افغان وویل شي افغانستان وجود ته راځي معنا چې دا هم افغانستان دی او همدغه کلمه باندې ایمل ولي او خان غفار خان ورته بس یو ټکی ورته وایي د هغوی هم په ذهنونو سوځېږي او هغوی ته دا پته لګېږي چې دا وړۍ نه شړۍ کېږي نو دلته چې هغه خلک چې ځان افغان نه بولي هغو سره همدغه ویره ده که چېرته هغه افغانان د دې افغانانو سره یو ځای شي نو بیا زموږ دپاره ضد دلته نشته ولې چې موږ د افغانستان تقسیمول غواړو په داسې حال کې چې دغه اوس فعلي افغانستان کمزوري افغانستان موږ نشو کولی چې د دوی نه خپل خلک را جلا کړو یا مثلا داسې یو خراکاري منځته کړو یا مثلا دوی ته دا دغه وښیو چې ولا دا خو زموږ دی هغوی د کمیلمۍ په وجه باندې په دې خبره نه پوهېږي چې نه د افغانستان هم دومره زما دی لکه څنګه چې د پښتون دی دا چې پښتون او د تاجک ترمنځ یا د ازبک ترمنځ بس همدغومره فرق لیدل کېږي همدغومره فرق چې دغه افغان چې پښتون دی دا د دغې خاورې دا د بل ځای نه دی راغلی او هزاره چې دی او مقصد داسې نور قومونه چې دي دا د بل ځای نه راغلي دي خو دا د دې معنا نه لري دلته ډېره لویه تاریخچه ده دا د 300 کالو خبره ده دا نه چې دا افغانان د بل ځای نه راغلي د دوی پلرونه ده بس همدغومره افغانان دي او پښتون هېڅ کله د دې دعوه نه کوي نه پښتون به دا خبره کوي او دا خبره د هغوی هم حق دی او دوی باید وکړي چې دلته هر یو افغان یو برابر دي یو رقم حق لري او دلته دا خبره نشته دي خاص صرف د دې یادونه په دې خاطر وکړله چې اوس دغه خلک چې راځي چې افغان کلمه صرف پښتون ته ورکوي په دې خاطر باندې چې هغوی فتنې لټوي او فتنې راولاړوي او د نورو ملکونو دپاره کار کوي نو فلهذا دا ډېر زیات محدود خلک دي او د هغې خلکو دپاره صرف همدا دي دا ورشیر کوئ تر څو د هغوی ذهن سازي وشي او دغه کم علمه خلک چې په افغانستان کې د افغانستان باشنده دي طبیعت لري چې هغوی په هغه حقایق باندې پوه شي چې خبره چېرته ده او څه شی ده نور وخت نه نیسم پرم وسپارم خدا وباد او سلوړ او کامیاب اوسم زما سپارښتنه به دا چې دا پیغام